دا چې ولسمشریزو ټاکنو ته د یوې میاشتې کم وخت پاتې دی، خو د دغو ټاکنو پر وړاندې لویه اندېښنه په هیواد کې ورځ تر بله خرابېدونکی امنیتي حالت دی چې د هیواد په ځینو سیمو کې به د ناامنۍ له کبله سلګونه د رایې اچونې مرکزونه تړلي وي. خو په خوست کې امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ټاکنو امنیت ته یې سر له اوسه تیاری نیولی. دوی وایي ټاکنې یوه ملي پروسه ده او هڅه کوي چې خلکو ته په دغه ملي پروسه کې د امنیت فضا رامنځته کړي. د خوست ولس ټولو ته دا اطمینان ورکوو چې خپل انتخابات به په وخت و زمان باندې اجرا کیږي او د امنیت د تامین په خاطر به دفاعي او امنیتي ارګانونه چې امنیت ملي دی، پولیس ملي دی او اردوی ملي ده، هغوی به خپل وظایف اجرا کوي په ښه توګه سره. بل لور ته په خوست کې د 203 ښایسته پلي لواء قماندان ډګروال محمد زمان وایي سرتېري یې چمتو دي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو امنیت د سر پر بیه وساتي. دا چې خلک باید ذهنونو کې وایي چې ګرځي هغه یو متل دی وایي چې یتیم په ژړا پوخ دی. زموږ امنیتي ارګانونو دا وظیفه ده چې د سر په قیمت به یې موږ به اجرا کوو. د افغانستان راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته 13 کسانو ځانونه نمایندان کړي چې د یادې ډلې زلمای رسول د اوسني جمهور رئیس محمد اشرف غني په ګټه او محمد حنیف اتمر بیا په ټاکنو کې د نه شفافیت له امله خپل ټاکنیز کمپاین ودراوه. له انتخاباتي کمپاینونو د یوې میاشتې په تېرېدو د ولسمشریزو انتخاباتو پر رانږدې کېدو سره تر اوسه یوازې ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله خپل ټاکنیز کمپاینونه روان کړي. شیرین درمان، ملمه راډیو، خوست.